محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. پرون په سبق کې چې په 115 نمبر آیات کې د یهودو چې و 18 نمبر شناعت او قباحت بیان شوی او په دغه 18 نمبر قباحت کې یوازې دوی نه الله تعالی نصارا په مشرکان جوړه وسره کړي چې دا درې سره دغه بد خلک دي دغه کېږي خبرې کې دا اوس چې دی 114 نمبر آیات دی په دې کې الله تعالی 19 نمبر شناعت د یهودو بیانوي بیا د نصارا او مشرکین بیا دې دواړه چې دې ګرځي د رقم دي څنګه الله پاک فرمایي وقالو دوی به ویل دا مخکې تېر سوي کسان څو ډلې سوي نو خو درې په دې مخکې 18 نمبر کې تېر سوي دي نو کېدای شي تاسې اوس پخپله پوهېږئ چې یهود نصارا مشرکان دغه درې ډلې د کفارو دي د قرآن مقابله کوي د پیغمبر مقابله کوي نو دا ضمیر یې دوی ته راجع دی. وقالو دوی به ویل چې اتخذ نیولی یې دوی مختاره کړی دی الله الله پاک ولدن اولاد الله پاک اولاد لري نو د اولاد څنګه یهودو ویله والعزیر علیه السلام په دې کې یو نبي تېر سوی دی دغه د الله تعالی زوی دی او نصاراو هغه ویل حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام ولدا د الله تعالی زوی دی. مشرکان د عربو جهالو بیا ویل برل د ملایکې د الله تعالی لونی خو نو اولاد خو چې دی هغه چې د چا څه زو کړي بالا کنری که ښځې اولاد ورته ویل کېږي قالو اتخذ الله ولدن الله په دغه خاطر داسې نه ویله چې ابنن داسې نه ویله چې بنتن ولد یې ذکر کوي ولې خو هلته د دوی په دعوه کې چې دی یو لونی ثابتوي بل زامن ثابتوي اولاد دواړو ته ویل کېږي. قالو دوی ویل چې اتخذ غوره کړی دی نیولی دی الله الله پاک د خپل ځان دپاره ولدن اولاد نو دا خو د دې دعوه ذکر کړه چې دغونه سپین سترګې دغونه بېباکه او بېادبه بل څوک ستا علاوه همال خو د دې شناعت او قباحت بیانېږي. الله پاک یې څنګه رد کوي سبحانه په دا مابینځ کې د ولدن او د سبحانه ترمنځ یې الله ورکړي دي چې دا رد باید دغونه چابک وسي چې دلته باید سکتله ونسي چې سبحان الله سبحان الله دا څه وایي الله وګوره اولادو دا سبحانه مفعول دی اصلي داسې و چې سبحه سبحانه سبح الله پاکي بیانوي هو د خپل ځان سبحانا پاکي بیانول هغه عامل هغه فعل هغه حذف سوی دی هغه مفعول به چې د سبحه سره هو هغه د مصدر سره ومشله سبحانه بس ترجمه بس دغه رقم کو سبحانه پاکي د ودغه الله لردا د هو ضمیر الله ته راځي پاکي د لر الله او اولاد دا چې دی دغه سی په نقل باندې نقل دغه دی چې الله وایي چې زه پاک یا د الله رسول وایي چې زه پاک دا نقلی رد دی د دې پر جمع خبره باندې په نقل کې الله وایي سبحان الله سبحان الله سبحانه پاک د الله پاک لر د اولاد اوس ګوري عقلي ردونه پر کوي
د عقلي رد دا دی بل له ما فی السماوات والارض، بل داسې د له د الله عز وجل لره خو ما ټول هغه شیان ټول هغه مخلوق دی فی السماوات چې په اسمانونو کې دی والارض چې په مځکه کې دی. چې په مځکه کې کوم شیان شته څونه شیان شته چې په خپل ذهن کې راوړي د کښنۍ کوي کې وشپېږي چې ور ونڅه د کښنۍ ذرې چې ونڅه در پیله و د هغو غټو غټو مخلوقاتو دا چې په دریابو کې دا خو فی الارض اسمان ته چې پسې خیژي دورې د ملایکه د الله تعالی دا مقرب ملایکې لکه عزرائیل و اسرافیل و میکائیل دا علیهم الصلاة والسلام نور داسې ملایکې دي چې هېچا کې حساب بیا الله نه دی معلوم. الله دا ګرده د ما په تورې کې پرله راوړه بل داسې د لهو د الله لره ما ټول هغه شیان ټول هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض په مځکه کې دي دا ټوله خو د الله دپاره دي. الله پاک د دوی مالک دی. نو یوه خبره دا په ذهن کې ونیسه ښه چې الله د دوی مالک دی. که ته په دې نو څنګه رد اوس دا عقلي دلیل دی. زوی د پلار په ملک کې نه مالکیت و او بنوت نه پر له جمع کېږي. طالبان ته به په فقه کې دغونه قدر ویلي که یو سړی را ولاړ شي د ده زوی د یو چا مریی د کفارو په ډله کې نیول سوی دی بره مریی سوی دی بابا پیسې پسې واخیستلې دي اوس د خپل زوی رانیسي چې دا مازې رانیوي دا نه غواړي چې ته زما د طرف ازادې په خپله پر ازادېږي. دغسې که ورور را ولاړ چې پیسې پیدا کړي خپل ورور یې بل ځای مریی چې دا مازې رانیوي پر ازادېږي نو دغسې قرابت محرمه او دغه ملک دا داسې بد سره وړي لکه اور اوبه. نو الله وایي په دې مځکو و اسمانو کې خو چې ټول شیان جمع دي ګرده زما ملک دی زوی بیا څنګه راته بولي په سترګو وړو چې د خلکو پر چا باندې چړې شاته ووایي دا پر له جمع کېږي دا خو زما ملک دی. نو دا عیسی علیه الصلاة وسلام یا عزیر علیه الصلاة وسلام یا به د ملایکه دا در د اسمانو تر دې مځکه د باندې دي. الله وایي په مځکو په اسمانو کې چې دا خو ګرده زما دي دا زما دپاره ملک سو. نو چې ملک مو سو بیا مې زوی کېدای شي دا یو بل دلیل ورته وایي کل له قانتون کل دا ټول چې دي په د مځکو اسمانو کې چې دي له و دغه الله عز وجل قانتون محکوم دي معنا د الله حکم مني د الله دپاره اطاعت کوي تابعداري کوي. نو عیسی علیه السلام خو الله وایي زما عبادت کوي نو چې دی زما زوی نو زوی خو د پلار عبادت نه کوي سیدي په کول بیا کوي. ملائکه چې زما لوڼې دي نعوذ بالله نو زما عبادت بیا کوي اولاد لور د پلار عبادت کوي. نو دا هغه رقم عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام دپاره خو دا بل دا خبره ده چې کل له قانتون دا ټوله و الله عز وجل لره عاجزي کوونکي دي عبادت کوونکي دي ورلره. دا دوه دلیله. دریم پسې راسه بدیع السماوات والارض بدیع الله عز وجل پیدا کوونکی او خلقیونکی دی السماوات د اسمانو والارض او د مځکې د مځکې او د اسمانو د ټولو پیدا کوونکی الله پاک دی ابداع یې کوي. ابداع وجې ته ویل کېږي چې یو شی ته داسې خلق کوي چې مخکې مثال سابق نه لري. یو سړی ګوره یو ځای نقشه لري داسې دا یې مثال سابق دی نقشې ته ګوري باره بل شی جوړ کړي او دا چې هېچا تر اوسه پورې تصور ولاکه کړی یو نظام منځته راشي دې ته ابداع وایي معنا مثال سابق یې نه درلودی مخکې نقشه یې نه درلودله. نو الله تعالی خو د مځکې و د اسمانو د ټولو ابداع و خلق کړی دی جوړ یې کړی دی. ملایکه او عزیر و عیسی علیهم الصلاة والسلام دا چې ته زما زامنو اولاده بولې نو پلار د زوی ابداع کوي. بابا تاسې یو ځای لیدلی چې بابا د زوی ابداع کړی د خلق یې کړی دی جوړ یې کړی دی دا رقم چې پخوا نو خو دی خو د کوروالا سره نزدېکت کوي بیا موده غواړي نه میاشتې زموږ د پښتو په نقلو کې به ویل چې نه میاشتې نه ساعته نه ګړی تېر سي بهرنو پیدا کېږي. الله خو ابداع کوي ابداع مثال سابق نه لري ماده نه غواړي چې الله پاک هلته شیان خشته کړي او برای دنیا ځینې جوړه کړه. بابا خو خپل مني د کوروالا سره خلط کې بره 40 ورځې مني بیا په وینه بدلېږي څو مرحلې پر راځي. الله وایي ما د مځکې د اسمانو ابداع کړی د خو د عیسی او د عزیر و د ملایکه خو د مځکې د اسمانو په د مخلوق کې یو دی. نو دا دغه نه مو دا یې واخیستله دا خو ابداع ده په یو پلا چې راول کن په یکون په یو پلا باندې پیدا شوه. نو چې پیدا شوله دا خو هغه د توالد د تناسل طریقه نه ده خو ته دغه عقل لرې طریقه د توالد تناسل دغه رقم
نو چې الله پاک ملایکې زېږولی لوڼې زېږولی نو خو برابر الله پاک کور والا درلود هغه به یو څومره حملداره وای کلونه به پکښې وتلی بیا به لنګېدلی ملایکې به راوړلی یا به عیسی علیه السلام راوړی یا به عزیر راوړی د الله تعالی چې شی جوړي هغه ابداع کوي مخکې بادان نه غواړي وخت ټیم نه غواړي خو دا بله خبره ده چې نه ورسره لګېږي دا یې دریم مراد دی معنا خو تسیم انسانان پر خدای باندې دا خبره ته څنګه تاوانه پسې څلورم واذا قضا امرا واذا هغه وخت قضا چې الله پاک اراده او فیصله وکړي امرا د یو امر فانما یقول له کن فیکون فانما بشک یقول الله پاک وایي له هغه شي ته وایي کنت څه فیکون هغه کېږي بابا چې زوی زېږي بس وایي څه بس کېږي خو نه پسې په تعویضو پر ډاکټرانو وښیي چې نه کېږي الله پاک چې هر شي ته اراده وکړي د عیسی خو به هم یو شی خو دی خو درشي نه دی وتلی شی خو الله تعالی ویل کېږي د عزیر علیه السلام خو به هم یو شی د ملایکه خو به هم یو شی خو دا ګورد ته چې مازې الله اراده وکړي د کن په امر ګرده پیدا کېږي داسې نه دی چې د دې دپاره چې بیا جباره یا مرکي یا تعویضونه یا د مثال په طور کمپنۍ ورته چالانېږي الله وایي دغه زما کار دی نو حضرت عیسی او حضرت عزیر دا بل هغه چې دي هغه هم دغسې پیدا سوي دي هغه هم دغه رقم دي نو کته چیر اولادونه د الله تعالی بول اولاد خو د کن په یکون په تورې نه پیدا کېږي هغه خو واده کول کېږي مرکي بیا به نژدېکت بیا به څنګه هغه مرحلې زموږ داسې په ذهن کې راځي چې سړی چې د اولاد شوق کوي نو دغسې خو نه کېږي الله وایي زه چې ګرده شیان کوم کن په یکون دلته نورې کوزدې نه غواړي مرکې نه غواړي نژدېکت نه غواړي دا د کن په یکون قدرت الله وایي زما سره دی دا شیان خو چې دي دا که ته زما اولادونه بولې اولاد د کن په یکون په قدرت نه پیدا کېږي دا یې څلورم رد پر وکړي کیدای شي په خبره پوهېږي نو پنځمه طریقه د رد یې دا ده چې اولاد ګردومر د خپل پلار جز نو دی چې د پلار جز سو خو په دغه نکاح ورسره حرامه ده پر خپل جز منفعت حرام دی نو سړی د خپلې لور سره نکاح کولی شي نعوذ بالله خو تصور یې سړی نشي کولی ولې خو جز یې ده نو ورور خور سره کولی شي یا برای موږ بیا د یوې درختې شاخونه یو د بابا او د اجي اجزا یو پر جز چې یو د بله سره اجزا سي دلته دا بیا خپل ځان ته قانون لري برته نفع نشي سره اخیستلی دا کار ممنوع دی دا نشي کېدلی نو یهودو نصارا او مشرکانو ته وایي که ته دغه درې د ملایکه او عزیر او عیسی د الله اولادونه بولې نو خو د الله اجزا یې بولې هر شی چې بیا جز لري طالبانو ته چې به حکمت دغونه ویلي هغه معنا مرکبي شی لکه سایکل اجزا لري ګوره یوې پیډل دی یوې سټرینګ دی یوې پایډل نو سایکل مرکب شی دی د مرکب دا قانون دی دی خپلو اجزاو ته احتیاج لري هغو نشي جوړېدی دا یو بل مرکب شی ګردومر حادث یې نو پیدا یې خو معنا یې وخت داسې و چې د دا ترکیب نه درلودی دغسې پرزه پروت و په خبره کېدای شي داسې پوهېږي سایکل به دا کمپنۍ دغه یې روغ راباسي خو یوه پرزه پر یوه کوټه کې جوړېږي بله جوړېږي بله پرزې سره راځي خلک ورته راسي ژر ژر یې سره ترتیبوي باره چې سره مرکب کې سایکل ځینې جوړ شي نو هر مرکب نو پیدای دا یو او هر مرکب خپلو اجزاو ته احتیاج لري چې هغه اجزا یې نه وي سایکل نه دی چې پایه نه وي سټرینګ نه نو ته چې الله ته اولادونه وایه اولاد د بابا جزي چې ځینې جز دې کوي نو خو الله دې مرکب کوي چې مرکب دې کوي الله دې دستې حادث کوي د ترکیب سره حدوث لازم دي نو الله عز وجل حادث دی که قدیم الله خو قدیم دی ازلی و ابدی دی خو ستا بل دغه ځای ته فکر و دا د انسانیت خبر ده چې الله اولادونه لري بل به نو الله به خپلو اولادو ته محتاج سي کوروالا ته به محتاج سي نو الله پاک خو صمد ذات نه اولاد ته ضرورت لري نه کوروالا ته دا ستا د خبرو څخه د الله تعالی احتیاج ثابتېږي دا یې پنځم رد دی عقلا چې د دغو ځایو څومره زده کړي شپږم رد دا دی بیا به فکر تسې ورته ووهئ اولاد چې پیدا کېږي اولاد تر دوه قسمه نه وسي یا به د پلار د جنسه وي یا به د پلار د جنسه نه وي زه داسې مثال وایم یو سړی ټکان سو چې وایي د فلاني اولاد پیدا سو چې ورسې به خلک وایي بابا وری پیدا سوی دی وری څنګه پیدا سوی ولې چې دا ښځه لنګه سو وری یې راوړي د دغه سړي و د دا ښځې اوس خلک صفت کوي که خلک به بره لعنتونه پر وایي چې پر یا منالت څه دا مو چې شي زېږولی خو د بابا د جنس دی نه د اجې د جنس دی دا چې شي دی ګوره اولاد که د والدینو د جنس څخه نه دا کمال دی که دا عیب دی دا عیب دی هر څوک په دې پوهېږي د پیغور خبره ده د مثال په طور بزه لنګه سو کوتری یې راوړي نو خلک د دې بزې صفت کوي بره دا اوس چې شي دی چې کوتری یې راوړي کوتری خو نو سپی راوړي
نو په اولاد کې دا ضروري ده دی د بابا د جنس باید وي که د بابا د جنس نه و دا اولاد عیب دي نو ته اوس دغه ملایک دغه عزیر و د عیسی د الله اولادونه بولې د الله د جنس یې بولې که د جنس نه بولې که د الله د جنس نه بولې خو پر الله دې دغونه غټ تور ولګاوه لکه سړی چې فلانۍ ښځې وری راولي خو دا کې دا مطلب شو خو دغونه غټ عیب دې پر ولګاوه فرق به راولاړېږي کومه خوا به ټینګی براویانو دا د الله تعالی د جنس دي ښه نو الله وایي که زما د جنس بولې نو زما صفاتو ته غوږ ونیسئ الله لره ټول شیان چې په مځکه و اسمانو کې چې دا د الله دپاره دي د ملک و د خلقت په لحاظ د عیسی و د عزیر د ملایکه هم دغه رقم دی عیسی علیه السلام هم د مځکې و د اسمانو د ګردو مالک دی عزیر علیه السلام هم د ګردو مالک دی ملایکه هم د ګردو مالک دي د هېڅ اختیار نه لري نو الله وایي ته چې زما زوی بولې خو زما هم جنسه به نو چې زما هم جنس خو باید دا شیانو کې دی دغه رقم مالکیت ولري لکه زه چې لرم او دا خصوصیت خو یوازې زما دی چې یوازې الله د جهان مالک دی ښه دا ځای کله ورسره لګېږي ټول شیان چې په دې مځکو و اسمانو کې چې د الله پاک ته عاجز و منقادر عابد دي د عیسی علیه السلام هم عبادت کول کېږي د عزیر علیه السلام هم عبادت کېږي د عبادت حقدار دي د ملایکو هم خدای بل ځای دی چې د خپل کې د الله پاک زامن بولي چې د الله صفات نسته پکښې هم جنسه یې نسو الله خو پیدا کوونکی د مځکو د اسمانو دی حضرت عیسی او عزیر و ملایکه هم پیدا کوونکی د مځکو د اسمانو دی خو دا بل صفت دی د الله تعالی په دې کې نسته نو دا څنګه د زوی دی دا څنګه د الله پاک اولاد دی چې صفت یې نسته پکښې بل خو د الله صفت دا دی چې د هر شي اراده وکړي خو چې دا وایسه بس هغه کول کېږي نو حضرت عیسی او عزیر و ملایکه هم دغه رقم دي چې د هر شي اراده وکړي چې وایسه بس هغه کېږي دا یې شپږم دلیل پر دې باندې دی چې دغه صفات چې په الله کې شته د الله په اولاد کې چې ته بولې نسته پکښې کې نو دغه خبره د عقل د لارې څخه په دا شپږ دلایل الله پاک رد کړ دا داسې پیچلی رقم نظام دلته الله پاک دغسې دلایل یې وړاندې کړل د قرآن کریم ته چې عقل خلکو متوجه کړي دوی خو د قرآن د یو څو قصو شوقیانې چې ورته وایي که بس قرآن شریف دغه دی قرآن شریف دغه رقم دی چې هر څوک چې دښمن دی د عقل د لارې به دی قانع کېږي وایي به چې دا خبرې ګرده د خرګرۍ دي چې څوک پر الله پاک اولادونه تاوانوي الله یې په دغه دلایلو ورته ثابتوي نو د دې آیات کریمه هغه ترجمه و هغه مضمون هغه هدف کیدای شي چې پېژندلی چې اول د واره څنګه خبره وکړه سبحانه پاک دی الله پاک د جسد دا څنګه خبره کوي او شناعت ته دوی ښکاره سو چې د دغسې خبرې چې نه عقل مني د انسان په دغونه دلایلو نه نقل مني او دوی څه چل کوي وقالو اتخذ الله ولدا نو تر دغه به الله شناعت جوړېږي دغونه قبیح خلک دي دغه یهود و نصارا او مشرکان چې الله وایي دغسې بدې خبرې کوي پسې بل شناعت یې بیانوي دا نو 113 آیات دی دې کې 40 نمبر شناعت موږ ته چې د سار کې ویلي وه چې الله د یهودو 40 معاملې بیانوي یو څه انعامونه و چې الله ور یادولي یو څه یې نو د دوی بدي چې ول زه انعام ورسره کوم دی دغه راسره کوي زه داسې انعام ورسره کوم دی دغه راسره کوي نو اوس هغه معاملات چې دي باره 40 پر کېږي پر دې ځای باندې الله څنګه وایي وقال الذين وقال ویل الذين هغه کسانو لا يعلمون چې دوی علم نه درلودی چې دا مشرکان مشرکانو چې په قرآن کریم کې په دغه کسانو چې دا جاهل ناپوهي ولې خو دوی اسماني کتاب نه درلودی نو ورته نازل سوی نه وایه د بلغې بس د طبیعت سم هغه رقم یې کوله یهودو نصاراو خو کتابونه درلوده دا چې ده غلطي کوله دا خو بیا داسې دی نعوذ بالله لکه اوس چې موږ د قرآن دی پروت چې کار نه ځنې خلو دا خو زموږ غلطي دی کتاب خو لرې علم خو لرې نو د مشرکان چې و علم نه درلودي کتاب یې نه درلودي نو الله د مشرکه تعبیر کوي وقال ويلي الذين كسانوا لا يعلمون شو علم ندر لودي ولولا يكلمنا الله لولا دا کلمه د تحزیز ده چې څوک پر یو کار را باعث کوي چې ولې دا رقم نه کوي لولا ولنه یکلمو خبرې نه کوي ناز موږ سره الله پاک شنو الله پاک چې خپل از ما سره خبرې وکړي ابو جهل به معنا ویل ابو لهب به ویل ابل به ویل ابل به ویل باره نو خدای دې خپله ماته ووایي څه زور ورته غواړي خدای خو پلار شکاجر دی راته ولي وایي چې دغه سړی زما نبي دی مقابله یې مه کوه باره نو چې خدای نه راته وایي ولاکه دې زه ومه نه منو الله وایي ته اوس دې ته ګوره دې بېعلمه دوی څه وایي لولا ولې نه یکلمو خبرې نه کوي ناز موږ سره الله پاک الله دې خبرې را سره وکړي او تأتینا آیه او تأتی یا جراتګ وکړي نه او موږ ته آیتون یو دلیل و نښه یا دې یو نښه راته راواستئ چې هغه د دې نښه سي چې ته نو نبي یې دا خبره د دې بعلمانو وه
فعلماً څوک دي؟ دا د مکې مشرکان. مګر خو موږ دا خو په شناعت کې د یهودو خبر روانه ده، خو مشرک و یهودو نصراني بیا پرله پیچي پسې ګوره الله څنګه وایي کذلک قال الذین من قبلهم، کذلک پر دغه رقم لکه ده چې دا خبره کوي دغه مشرک دا د چا څه زده کړې ده. قال ویل الذین هغه کسان من قبلهم چې مخکې در دوی وه، دا ویله چې مخکې در دوی وه مثل قولي په مثال د دوی، خو هغو موسی علیه السلام ته نه ویله بارل چې الله پاک دې زموږ سره خبره وکړي. د الله پاک دا د هغه میراث د دوی دغه دماغ د هغو څه زده کړی دي، هغو به نه ویله باره چې خبرې مو سره وکړي ور خدای دې په خپله په ما باندې ځان وویني ستا دپاره ولې یو سمه دمه علامه نسته چې پر سر دې جوغه روانوي چې دا څه شي دی چې دا نبي دی. الله وایي دغه درې سره دغه رقم شیان چې سره ورته دي. ګوره مخکې د مشرکانو خبره نقل کړي چې دا جاهل دا وایي دا ولې وایي دا مخکې دا خبره تېره سوې ده دا نقل دی د هغه ځای نقل دی کې د هغه نورو جهالو څه زده کړې ده. کذلک پر دغه رقم قال ویل الذین هغه کسان من قبلهم چې مخکې در دوی وه هغو ویله مثل قولهم په مثال د خبرې د دوی هغو نو کم اوله دې ویلې خو هم دغه خبرې کولې چې بهرحال الله چې زما سره خبره وکړي یا چې الله په ما ځان وویني. ګوره هغه مخکې تېره سوې خبره د سیس بنو په ذهن کې الله وایي دا د هغو څخه ده. نو دا ولې دوی داسې وایي چې هغو هم ویل دوی هم وایي تشابهت قلوبهم، تشابهت پرله ورته دي قلوبهم زړونه د دوی. دې ځای ته بیا یو علمي خبره د طالبان ته چې به متوجه سي. موږ وایي دا شی لکه پلانی دې ته تشبیح وایي. مثلا فرض وکړي یو جلاوره سړی دی، موږ وایي هغه خو لکه زمری. په تشبیح کې دا خبره ضروري ده چې مشبه به ګرد مر اصل یې تر مشبه دا قوت دا جلاوري په زمري کې تر جسدي ډېره ده، خو ته دی ورسره مشابه کوي براوادس دی لکه زمری. د تشبیح باب جلا دی، د تشابه د تفاعل باب جلا دی. په تفاعل کې دغه وایي چې دواړه سره اصل ولې دی د هغه سره مشابه دی نو هغه اصل سو، هغه د ده سره مشابه سو نو دی اصل سو، معنا سره مساوي دي. دلته الله داسې نه دي چې د دوی زړونه د هغو سره تشبیه دي. الله وایي دا دواړه وراسته دي سره یو شی چې تشابهت پرله ورته دي سره یو شی دغه نظره فرق یې نسته سره د تفاعل په باب کې چې دی دا خصوصیت دلته پروت دی. نو الله څنګه وایي تشابهت سره ورته دي قلوبهم زړونه چې زړونه یې سره ورته باید د خدای یو رقم اواز راوځي. هغه داسې نه و چې هغه وده ته ښودی او کتاب کې لیکلي وي چې ای د مکې مشرکانو که محمد علیه السلام را وپاڅېدي بره ورته وایاست به خدای دې زموږ سره خبرې وکړي یا دې خدای موږ ووینو. هغو سره لیدلي نه دي په مابینځ کې په زرو کلونه، مګر خبره عین هغه خبره وکړه چې هغو کړې وه. دا ولې الله وایي زړه یې هلته سره یو دي. کیدای شي په خبره پوهېږي. مثلا زموږ ته په وخت کې یو انار موږ خورو تریو دي، همبیاره دا عین دغسې رقم انار دی. زر کاله مخکې ما یو انار خوړلی هم دغه رقم. نو دا ولې خو سره ورته دي تخم یې هلته یو دي. داسې نه و چې هغه انار وجه بل انار ته ویلي وه باره ویل چې زه ترې یم ته به نو هم ترې وې سره لیدلې لا نه دي انار هغه چې هلته سره ورته دي تخم یې دی. الله وایي د دې زړونه په کفر کې هلته سره ورته دي. د کفر یو اواز دی، د هره ځای چې راوځي غوښتنه یې یوه ده. هغه غوښتنه په زرو کلو مخکې کړې وه دی اوس هم د نبي علیه السلام څخه هغه غوښتنه کوي. نو ښه کته وه دا یوه خبره خو نو دوی ولې چې ښه وایي او تأتینا آیه دا اوس چې تېره سوه دغه خبره کې غلطی چې لولا یکلمون الله ولې الله زموږ سره خبرې نه کوي. او دا چې او تأتینا آیه یا چې الله پاک موږ ته یو دلیل را لېږلی وای پر دې خبره چې ته نبي نو دلیل خو صحیح خبره کوي. معجزات چې نه وي دغسې څوک مني. خو دلته به هر سپیره را ولاړ شي بره به وایي چې یا زه ولي یم د مثال په توګه کرامت به نه ولي یا به دعوه کوي چې زه نبي معجزه به نه لري. دا خلک ورسره مني. هغه وایي یا ته یو شی ښکاره کړه نو غوښتنه خو یې صحیح غوښتنه کړې ده. الله یې جواب وایي قد بینا، قد په تحقیق سره بینا موږ بیان کړي معنا نازل کړي مو دي. الآیات آیات خو مفرد چې مخکې تېر او تاتین آیتن دلته الآیات علاوه د یو آیت علامه غواړي. ما پس ورلېږلي دي ونه مني. اوس په یوه دی کار کوي. کیدای شي په خبره پوه شوې چې څوک وایي چې بابا خو دې نو هم ماته یو لسی راکړي نو خو بابا ورته ما ځان په تا وخوړي ته د لسي غم کوې نو تا که زما په کول کولی خو چې حساب یې وکړې درله کو تېرې کړو ته اوس پر لسي ولاړې. الله عز وجل دا هره کم غوښتنه ده. یو دلیل خو نو راوړي چې زه نبي یم. الله آیات راله آیات چې د خپل قرآن سره در پایې وګوره د یو آیات مقابله یې کېږي. د رسول علیه الصلاة والسلام د دې معجزې شق القمر یې وکړي مقابله یې کېږي.
د مثال په طور چې د ګوتو د مابین څخه یو بسته پوج اوبه سو ګرده اوبه خلاصې لا نسوې د دې مقابله کېږي. ته اوس آیا غواړې پر دې باندې دې دلیل الهي خو آیات راله په دې کې تا کله سر په ګرځاوه کله دې ایمان راوړي. نو قد بینا قد په تحقیق سره خامخا بینا الله وایي موږ بیان کړي دي الآیات دلائل د حقانیت د رسالت د نبي علیه السلام، دلائل د حقانیت د قرآن کریم د کوم قوم دپاره لقوم یوقنون، لقوم د هغه قوم دپاره یوقنون چې دوی یقین و باور ساتي. یو دا چې ګر سره باور نه ساتي نو هغه ته خو چې ګرده ورځ رغېږي لکه اوس دا چې د سهاره در ماښامه سپیکر ورته چالان کړي دغه یو سړی د خپله مسیر اړولی شي کې زنا کول د زنا څه ولاکه واړی کې بله کول دغسې ولاکه واړی چې در سره کښېني خبرې داسې خبرې درته کوي براوکې چې ما پر ده سبق شو کړی دا خو د ماله دی هوښیار دی مګر چې عمل کې وګورې عمل یې به هغه رقم دی چې د هېڅ لاس نه اړي. الله وایي که یو قوم داسې چې هغه غواړي چې واقعي پر قرآن او پر پیغمبر علیه السلام یقین وکړي د هغه دپاره موږ آیات لېږلي هغه کار ځینې اخیستلی شي چې نه ځینې اخلي هغه نو باندې کوي یو آیت خو دې راولېږي چې زه په دې پوه شم چې دا نبي دی د یوه دانه غوښتنه دی کوي. الله آیات کې په پېښه راغلي دي. تر دې ځایه پورې 40 نمبر شناعت هم الله عز وجل د دوی بیان کوي په دې 40 نمبر شناعت کې، په دا 19 نمبر شناعت کې، په هغه 13 کې. دلته په دې پای کې الله یهود و نصارا او مشرکان درې سره غشته کنه وار خبره د چا روانه د یهودو سره په دا پای کې دوی درې سره ملګري کوله. نو دلته یو سوال دا واردېږي هغه دا دی چې دلته دا د کن په یکن پر خبره باندې کېږي. طالبانو دا علمي خبره ده، یوه مسله ده د عوامو دپاره، یوه علمي خبره د ستاسې دپاره. د عوامو دپاره دا د عوام ګای ګای په خپل مجلس کې وایي چې یو کار باندې د زور ویلی باره نه یې سوی باره وایي چې دا کن په یکن مې پر وکې نه کېدی. په دغه خبره کې علما وایي سړی کافر کېږي. کن په یکن ستا د څه وزوی مړی چې تا پر وکې کن په یکن خو د الله قدرت دی. نو دا معنی چې د الله زور مې پر وکې هغه نه کېدی. د الله خو چې ته وایي هغه کېږي. کله داسې کېږي چې د الله د زور په مقابله کې یو شی ودرېږي، خو چې الله که وغواړي چې دغه غر په یوه ګړي کې پرېږ غواړي ولاکه سکین راپکښېږي. ته څنګه وایي؟ نو دغه خبره به یو عوام ځان ځینې ساتي چې دا کن په یکن مې پر وکې ولاکه کېدل، یا وایي چې دا قدر الهي مې پر وکې. دا په خپل ځان کې خطرناکه خبره ده. قدر الهي څه مطلب دی؟ د الله قدرت پر استعمال څه نه کېدی. خو داسې وایه چې الله ما ته خپل زور ما ته راکړی زما زور مې پر وکې ولاکه کېدی. نو که د دغه تورو ترجمه چې دا دی ما دا قدر الهي پر وکې دغه چې معنا قدرت چې الهي ما ته راکول سوی د هغه نه کېدی، خو دا سړی مسلمان دی مؤمن دی نه په کافر کېږي نه په خرابېږي. خو دا خبره یې بیا هم ناوړه خبره ده لکه هغه د راعنا خبره سمه معنا هم لري بده معنا هم لري. هغه سمه خبره راباره مقبول خو بده معنا خلک ځینې اخلي. او که اګر سره مراد دغه وه چې ما دا قدر الهي پر وکې معنا د الله قدرت مې ګرده پر تمام کړي د الله زور نه کېدی باره خو سم نه په کافر کېږي. د کن په یکن د تورې څخه به بیخي ځان ساتي چې ما چې دا خپله دا کن په یکن پر وکې نه کېده نعوذ بالله. دا هم غلطه خبره ده. کن په یکن امر که رالی هغه کار خامخا کېږي. اوس بېرته هغه علمي خبرې ته راځم چې د طالبانو د علماو سره چې اړه لري. دلته حکیم الامت رحمه الله نقل کړې ده چې خو دلته پوښتنه دا کول کېږي چې کن خو د امر صیغه د خطاب امر خو چې دی چې یو چا ته کوي چې دا کار وکړه مخاطب هلته غواړي. نو چې یو کار تر اوسه نه یې سوی د مثال په طور پای ځکه چې اسمان ګر سره نسته الله پاک د کن خطاب کوي چې څه مخاطب یې کوم دی و چا ته کوي. نو چې جهان ګرد نه دی پیدا سوی الله څنګه پیدا کړي د کن په صیغه یې پیدا کړي چې څه. نو چې څه خو مخاطب نو دا صیغه خو دغه محمله ولاړه چې مخاطب نه یوازې سړی په یو ځای کې ناست یو چې داسې وکړه داسې وکړه داسې خبره د ځانه سره ګډې زموږ خو چی نسته. نو خو هلته موجود غواړي چې موجود نسته د کن صیغه چاته متوجه کوي. د دې جواب دا دی چې امر دوه قسمه دی. یو امر چې دی تشریعي دی، یو امر چې دی تکویني دی. تکویني امر چې دی هغه د مخاطب وجود مخکې نه غواړي. تشریعي امر که یو چاته کوي د مخاطب وجود غواړي. یو چاته کوه ورسه اوبه راوه، ورسه پلانی کار وکړه، ورسه دا ځای جارو کړه، ورسه پلانې ته داسې وایه. دغه اوامر چې اجرا غواړي هلته مخاطب باید موجود وي، ته باید خطاب ورلره وکړي. یو داسې اوامر دي چې هغه اوامر د قسم څخه د تکوین دي. د هغه مثال ږدو دا رقم دا زما په ژبه زه خبرې نه کوم پټه خوله ناست دا د زړه بدن باچا څوک دی خو زړه دی بهرحال زما زړه ژبې ته وایي پلانې خبره پلانې ته وکړه. اوس دلته خبره چې وایي پلانې خبره وکړه دلته خبره سته خو نسته په تصور کې هلته جوړه کړې ده وایي دا رقم وکړه
په تصور کې هلته شته چې دا وکړه. نو دلته هم د الله عز وجل په علم کې د جهان نقشه ګرده ده چې هلته ستا بره وایي دا جسي هغه نقشې ته متوجه دي چې دا جسي هغه مخکې وجود نه غواړي چې په خارج کې کومه ده، فقط هلته مخکې تصور غواړي. په تشریعي امر کې چې چا چې کوي باید مخاطب مخامخ ولاړ. په تکویني امر کې د مخاطب ولاړه نه غواړي، هغه فقط ما زالته علمي نقشه غواړي. هغه علمي نقشه د الله عز وجل سره د جهان وچول څه بس هغه ته امر ولره وکړي. دا یو. او بل دا دی سوال دا زده کړه ده چې دا د کن صيغه واقعي الله وایي که نه وایي. ځینې وایي چې دا یوازې الله تعبیر د سرعته څه وکړي چې تا ته دا د الله تعالی د ارادې سره دا ژر د شیانو جوړېدل څنګه در وښي بری بس دا رقم به چې ورته کن بس هغه کېږي. کنه کن لا نه غواړي، د کن لفظ لا نه غواړي، فقط د الله اراده غواړي. د هغه ارادې څخه تعبیر په کن کړی دی. د کن توري الله صادروي نه په مضمون ته پوهېږي، فقط تعبیرونه ولې د کن په لفظ راته وکړي چې زما ذهن ته دا چابکوالی راولي چې د الله د ارادې سره شیان دغسې چابک پیدا کېږي چې بس لکه ته چې د کن د کاف د نون خبره مازې کوې بس بیا شیان لا سوي دي. کنه دغه کلمه غواړي لا نه بس نور وایي یا چې سمدم د کن کلمه صادري. د کن کلمه چې صادري بره سوال واردېږي چې نو د کن کلمه چې صادرېږي دا جهان حادث دی که قادم؟ خو حادث دی نو پیدا دی. نو چې نو پیدا دی نو خو د کن کلمه هم حادثه وه. نو خو کن پخپله یو شی دی، نو خو د هغه خو بیا هم یو مخلوق دی، هغه ته خو بیا بل کن غواړي. نو خو هغه بل کن چې دې کن ته ویل کېږي چې دغه تواسه چې دا کن پیدا کړي هغه خو بره بیا بل کن غواړي، هغه خو بیا بل کن غواړي، هغه خو بیا بل کن غواړي. کن معنا د امر څخه چې څه کېدای شي په مضمون پوهېږي. سالمه لاره خو هغه وه چې دا ما الله پاک موږ ته دا راوښیي چې دا کار داسې ژر کېږي د کن کلمه لا نه غواړي. یا چې په هغه مفسرین پر رو باندې ولاړ چې وا غواړي بره وا چې غواړي بره وا نو خو دا شیان خو ګرده حادث دي چې حادث دي. نو هغه د کن امر چې ورته سوی دی هغه حادث دی. نو هغه چې حادث نو هغه خو په خپل ځای کې بره بیا بل امر غواړي که نه غواړي هغه ته به بل کن متوجي. پر هغه بیا هغه سوال واردېږي چې بل کن بره خو د تسلسل مسله پکښې کې راځي، خو بره تسلسل پکښې کې راغلی. د دې جواب دا دی چې جناب د کن کلمه چې الله وایي دا حادثه نه ده، دغه ځای کې ته خطا وکړې چې ګرده جهان حادث دی، د کن په امر پیدا سوی دی، معلومداره د امر هم حادث دی. ولې خو دا چې د ده په امر پیدا کېږي دا شیان حادث دي، نو خو هغه د کن توري هم حادث دی نه. د کن توري قدیم دی، تعلقات یې د دغه مخلوقاتو سره چې دی هغه چې دی هغه حادث دی. لکه مثال درته وایم، اوس زه یو شی نه وینمه تر دیوال اخواته دی برای میا پلاسترګي ولس کړي چې و مې لیدې نو خو اوس مې ولیدې نو زما سترګې اوس پیدا شوې. په سترګې خو هغه دې شپېته کاله کېږي چې پیدا شوي دي، مګر ما زه د اشي سره دا رابطه اوس پیدا کړله. کېدای شي په مضمون تاسې پوهېږي. یو باغ ما نه دی لیدلی، سر مې وردس کې دا باغ مې ولیدی، نو دا لیدل خیر حادث چې خو اوس یو منټ کېږي چې و مې لیدې، زما سترګې هم دغه یو منټ کېږي چې پیدا شوي دي. سترګې د څه وخته څه دي؟ د کن توري ازلي دی، فقط دا جهان چې پیدا سوی دی زر کاله کېږي، دغه زر کاله مخکې د هغه امر تعلق د ده سره مازې پیدا شو، لکه هغه د سترګو تعلق چې د اشي سره پیدا شي. کېدای شي زما په خبره اوس تاسې پوهېدلي یاست. نو د کن توري حادث دی، او که د کن تعلق د هغه مخلوقاتو سره هغه حادث دی، هغه تعلق یې حادث دی چې تعلق ورسره ونه سي. نفس دغه توري ازلي و د الله عز وجل صفت و ده. دغه یو علمي سوال په دې ځای کې سوی و. نو خلاصه د خبرې دې ځای ته وسرالو چې د دوی شناعات رسوه، بیا به نو بل مضمون د خیره شروع کړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.